د نن ورځې تازه او مهم زیری د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ. بدخشان کې د روسي الوتکې ژغورل شوی پیلوټ افغانان ستایلي. په بدخشان کې د لوېدلې روسي الوتکې ژغورل شوی پیلوټ د عامو افغانانو ستاینه وکړه چې له دوی سره یې مرسته کړې ده. دیمیتري بیلیکوف په مسکو کې یوې غونډې ته ویلي، تاسو ښایي د افغانانو په خوی بلد یاست چې دوی مرستې ته راغلل او له موږ سره همکاري وکړه. پیلوټ بلیکوف ویلي چې د یخې هوا له کبله ماشین ته د تیلو په لیږدولو کې ستونزه پیدا شوه چې له امله یې الوتکې سقوط وکړ. راستانه شویو کډوالو ته د استوګنې او کرنیزو ځمکو ویش پیلیږي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو او د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو سرپرست وزیران د یوه پلاوي په ملتیا له تورخم ښارګوټي څخه لیدنه پر مهال ویلي چې د راتلونکي پسرلي له پیل سره به راستنې شویو افغانانو ته د استوګنې او کرنیزو ځمکو ویش پیل شي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو سرپرست وزیر ویلي، له اړوندو وزارتونو سره په ګډه د راستنېدونکو افغانانو د ستونزو په حل کې په اقدام بوخت دي او هڅه کوي چې د راتلونکي پسرلي له پیل سره به راستنې شویو افغان کډوالو ته د استوګنې او کرنیزو ځمکو ویش پیل شي چې له پخوا په دې برخه کې لا ډیر کار شوی. دغه راز د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر ویلي چې د سرپرست حکومت بهرنیو پالیسۍ ډیره واضحه ده او غواړي خپلو ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. تېره اونۍ د اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 9,000 ټنه انتقالات شوي دي. په تېره یوه اونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 9,000 ټنه انتقالات ترسره شوي دي. د اوسپنې پټلۍ اداره وایي چې تېره اونۍ د حیرتان، عقینې او تورغونډۍ اوسپنې پټلیو له لارې 9,840 میټریک ټنه توکي لیږدول شوي دي. په یادو توکو کې 811 ټنه توکي صادر شوي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ملي اداره وایي دوی د هرې ورځې په تېرېدو د خپلو چارو د لا پراختیا او ښه والي لپاره هڅه کوي او موخه یې دا ده چې د هېواد سوداګرو ته ټول اړین امکانات برابر کړي او معیاري چوپړتیاوې وړاندې کړي. بغلان کې د بورې فابریکې بیرته خپل فعالیت پیل کړ. د بغلان ولایت د بورې دولتي فابریکې له 10 کلن ځنډ وروسته بیرته خپل فعالیت پیل کړ. دغه فابریکه نن د سرپرست حکومت د لوړپوړو چارو په شتون کې پرانیستل شوه او بیرته یې په فعالیت پیل وکړ. د مسؤلینو په خبره د دې فابریکې په فعالیت سره به داخلي تولیدات پرمختګ وکړي او هم به سلګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شي. باور دا دی چې که دغه فابریکه 100 سلنه فعاله شي نو په 9 شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې به د لبلبو کرندۍ بیا غوړېږي او کروندګر به یې په کرکیله لاس پورې کړي. د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت سرپرست له لوري زابل کې د څه باندې 21 میلیونو افغانیو په لګښت 2 پلونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د چارو په خبره دغه پلونه په بشپړېدو سره به په دې لاره کې د تلونکو مسافرو ترانسپورتي ستونزې حل شي. په بامیانو کې د څه باندې 12 میلیونو افغانیو په لګښت 2 پروژې پلې شوې. د بامیانو په یکاولنګ لومړی نمبر ولسوالۍ کې د څه پاسه 12 میلیونو افغانیو په لګښت د یوه ښوونیز مرکز او د اوبو رسولو یوې شبکې چارې بشپړې شوې. د مخابراتو او معلوماتو ټکنالوژي وزارت وایي چې د مخابراتي مارکیټ د سیم کارتونو د نشتون ستونزه حل شوې ده. د دغه وزارت ویان عنایت الله الکوزی وایي چې هیوادوال کولی شي د مخابراتي شرکتونو نمایندګیو ته کې سیم کارتونه ترلاسه کړي. دا وه زموږ خبري ټولګه. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.